اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت اوویشتمه برخه. په تیره برخه کې مو د هغه صحابه کرامو ایمان ذکر کوي چې په انفرادي شکل باندې د رسول صلی الله علیه وسلم په دعوت باندې اسلام ته داخل شوي ول. او دریم نفر د هغو نفر څخه چې په انفرادي ډول باندې دعوت قبول کړی و هغه ابو ذر غفاری و. ابو ذر رضی الله عنه اول نفر دی چې د مکې مکرمې د باندې څخه مسلمانېږي. حتی داسې هم ویل کېږي چې پنځم نفر چې مسلمان شو. خو په دې کې شک نشته چې ابو ذر رضی الله عنه د هغو اولو مسلمانانو څخه دی چې د اسلام په شروع کې په اسلام مشرف شوی دی. ابو ذر غفاری رضی الله عنه د غفار د قبیلې څخه و او دغه قبیله د مدینې شریفې اوسېدونکې وه. مدینې شریفې ته نږدې اوسېدله. دغه قبیله په غلا او په لارنیولو باندې مشهوره وه. دې قبیلې حرامې میاشتې حلالولې، یعنې په حرامې میاشتو کې هم جنګونه او تجاوزونه کول. خو په خپله ابو ذر رضی الله عنه د هغو خلکو څخه و چې د شرک د اعمالو څخه بیزاره و او موحد و. پر دې سربیره په حق دین پسې هم ګرځېدی. د مخه تر اسلام راوړلو یې الله جل جلاله ته لمونځ کوی. خو د ابو ذر رضی الله عنه د اسلام د راوړلو د قصې روایتونه یو د بل سره څه فرق لري. خو زه دلته هغه روایت را نقل کوم چې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د ابو ذر رضی الله عنه څخه په سند سره را نقل کوي. نو امام احمد رحمه الله پس له ذکر کولو د راویانو وایي چې ابو ذر رضی الله عنه وویل زما ورور چې انیس نومېدی. نو موږ دوه او زموږ مور د خپلې قبیلې څخه چې د غفار قبیله وه راووتو او زموږ د قبیلې عادت دا و چې حرامې میاشتې حلالولې تر څو چې زموږ یو ماما ته ورل چې هغه د مال او د عزت خاوند و. زموږ ماما زموږ ډېر عزت وکړي او ښه معامله یې راسره وکوله. خو د هغه د قوم زموږ سره حسد پیدا شو چې دا بیا څوک دې چې دلته رالل. او ما ته یې وویل کله چې ته د خپل اهل او کورنۍ څخه راوتلې دا اونیس په دې خپلې کورنۍ ته پرېښوی. په دغه وخت کې زموږ ماما هم رالی. موږ هغه د ده د قوم حال ورته ووی. داسې معلومېدله چې د ده هم دغه فکر و. نو موږ ورته وویل هغه نیکۍ چې دې راسره کړې وې هغه دې عبث او ضایع کړي او بیا به هېڅکله ستا مخ نه ووینو. موږ هغه خپلو اوښانو ته ور ولاړ شو او خپل سامان یا شیان مو پر بار کړل. ماما مو سر په پټو کې پټ کړی او ژړل یې. موږ رهي شو څو مکې مکرمې ته نږدې شو. ابو ذر رضی الله عنه دغه سړي ته چې قصه ورته کوي ورته وایي وایي ای وراره د مخه تر دې چې زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ووینم ما 3 کاله لمونځ کوئ. هغه ورته وویل چاته دې کوئ؟ ول الله ته. سړي ورته وویل د لمانځه په وخت کې دې مخکې مې خواته کوئ. ابو ذر رضی الله عنه ورته وویل هرې خواته چې به مې الله جل جلاله مخ برابر کړي هغې خواته به مې لمونځ کوئ او د ماخستن لمونځ مې د شپې تر اخره پرې کوئ. ابو ذر رضی الله عنه وایي کله چې موږ مکې مکرمې ته نږدې شو زما ورور انیس وویل زه په مکه مکرمه کې کار لرم ته تر هغو زما انتظار کوه چې زه بیرته راځم. او دی ولاړی. نو ډېر وځنډېدی. کله چې راغلی ما ورته وویل ولې وځنډېدې؟ ده وویل ولې یو سړی مې ولیدی داسې دعوا یې کوله چې الله دغه ستا په دین رالیږلی. وای ما ورته وویل چې خلکو د ده په باره کې څه ویل؟ ورور یې ویل چې خلکو ویل چې شاعر دی، ساحر دی، کاهن دی. ابو ذر رضی الله عنه وایي زما ورور انیس شاعر و او نور هم داسې خبرې راته وکولې. دا زما ورور چې ما د کاهنانو خبرې اورېدلې دي د هغو پر قسم خبرې نه کولې او د ده قول مې د شعر په ترازو کې واچوئ. په والله هېڅوک به دا ونه وایي چې دا شعر دی. په والله دی صادق دي او خلک دروغ وایي. ابو ذر رضی الله عنه وایي ما خپل ورور ته وویل آیا ته تر هغو زما انتظار کوې چې زه ورسم او په خپله یې ووینم؟ ورور مې وویل هو مګر د اهل مکې د خلکو سره ډېر احتیاط کوه چې دوی د ده سره دښمني کوي او څوک نه ورپرېږدي چې خبرې یې واوري. ابو ذر رضی الله عنه وایي زه رهي شوم تر څو مکې مکرمې ته ورسېدم. هلته مې کتل چې یو ضعیفه سړی و، خوار او اسکیرلی سړی و. دا سړي سمې پوښتنه وکوله. ما ورته وویل هغه څوک چې تاسې یې د دین
دین اوښتی بولي هغه چیرې دی؟ سړي ماته اشاره وکول او نارې کې دغه دی د دین اوښتی، دغه دی د دین اوښتی. د مکې مکرمې ټول خلک را باندې راټول شول، په ډبرو په هډوکو هر څه چې په لاس ورځي په هغو مې وهي، تر څو چې بېهوشه شوم او ولوېدم. نه پوهېږم چې څه وخت بیا راپورته شوم، خو داسې وم لکه سور منار، یعنې ټول په وینو باندې لړلی وم. د زمزم څاه ته ورغلم، اوبه مې وڅښلې او هغه وینې مې د ځانه څخه پرېولې او بیا د کعبې شریف تر پښو لاندې شول. ابوذر رضی الله عنه کیسه اورېدونکي ته وایي: ای وراره، تقریبا یوه میاشت مې په مکه مکرمه کې تېره کړه او د خوړلو دپاره مې هېڅ شی نه درلودی، فقط د زمزم اوبه هغه به مې څښلې. تر داسې اندازې چاغ شوم چې نس مې کونجې وکولې، یعنې خېټه مې پیدا کړه او په خپله سینه کې مې هېڅ لوږه نه حسوله، تر څو چې د سپوږمۍ په رڼا باندې یو رڼا شپه وه چې پر اهل مکه باندې راله، او په دغه شپه کې اهل مکه ټول بیده ول او خوب پر غالبه سوی و. پر کعبه شریفه هېڅ چا طواف نه کوی بې له دوو ښځو سره. دغه دوې ښځې چې پر ما رالې په دغه وخت کې په خپلو دعاو کې عیساب او نایله بلل او هغو سه یې دعاوې او خواستونه غوښتل. وای ما ورته وویل چې دغه دوه څه صفتونه لري؟ دا خو دوه زناکاره دي. عیساب او نایله قصه د مخه تېره سوې ده. ابوذر رضی الله عنه وایي چې دغه دوو ښځو په نارو او په بغارو باندې شروع وکړه. ولکاشکې زموږ د نفرو څخه څوک وایي چیرې دی هغه زموږ نفر چې دغه د دین اوښتی ووهي. ښځې په دغه نارو کې د حرم شریفه څخه ووتلې چې د هاخوا څخه رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د غره د طرفه راکښته کېدل. دغه ښځې په مخه ورلې، د ښځو څخه یې پوښتنه وکوله: ول څه درته پېښ ده؟ ښځو وویل: د کعبې شریفې تر پښو لاندې یو د دین اوښتی سړی دی. دوی وویل چې هغه سړي څه ویل؟ ښځې وویل: ول داسې خبره یې وکوله چې خوله پټه کېږي، یعنې ډېره لو خبره یې وکوله. ابوذر رضی الله عنه وایي چې بیا رسول صلی الله علیه وسلم او د ده ملګری رالل، حجر اسود یې مسح کړئ، پر کعبه شریفه یې طواف وکړئ او لمونځ یې وکړئ. معلومه خبره ده چې ابوذر رضی الله عنه د دغه لمانځه په لیدلو سره پوه شو چې دا هغه د ده د مطلب سړی دی. ابوذر رضی الله عنه وایي زه ورغلم، اول می سلام ورواچوي او زه اول هغه څوک کوم چې د اسلام په تحیه سره می سلام ورواچوي، یعنی ورته مې ویل چې السلام علیکم. رسول صلی الله علیه وسلم راته وویل وعلیک ورحمت الله، او بیا یې وویل چې د کوم ځای؟ وایي ما ورته وویل چې د غفار د قبیلې. رسول صلی الله علیه وسلم لاس پر تندي کښېښود. وایي ما د ځانه سره وویل لکه چې دا یې نه سوه خوښه چې ما د ځان نسبت د غفار و قبیلې ته وکړم. نو دا اراده مې وکوله چې لاس یې ونیسم، خو د ده ملګری چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په عادت تر ما ډېر خبر او پوهېدی، زه یې منع کړم. بیا رسول صلی الله علیه وسلم راته وویل د څومرې مودې راهیسې دلته اوسېږې؟ ما ورته وویل تقریبا د 10 شپو او ورځو په مابینځ کې. نو ول خواړه چا درکول؟ وایي ما ورته وویل خواړه مې نه درلودل، فقط د زمزم اوبه مې څښلې او زه په چاغ شوم، حتی خېټه مې وکوله او په سینه کې مې هېڅ لوږه هم نه ده حس کړې. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو دا مبارکې اوبه دي او دغه اوبه د وږي انسان غذا ده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل یا رسول الله اجازه راکړه چې نن شپه زه دته خواړه ورکړم. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو ورک. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه رهي سو او زه هم ورسره ملګری شوم، تر څو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د یو دروازې ته ورسېدی او دروازه یې خلاصه کړه او مشت یې د طایف د وڅکو څخه په موټانو باندې وڅکې راکړي. ابوذر رضی الله عنه وایي ما نو هغه اول خواړه چې دلته په مکه مکرمه کې وخوړل هغه دا خواړه څونه چې الله راته مقرر کړی و هغونه بیا په مکه مکرمه کې پاتې شو. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم راته وویل زه یو داسې ځمکې ته بیول کېږم چې ډېرې خورماوې لري او زه ګمان نه کوم چې بل ځای دې وي بې له یثرب. آیا ته ستا قوم ته زما له طرفه تبلیغ او دعوت کوې؟ ښایي چې الله جل جلاله په تا سره دوی ته نفع ورسوي او تا ته د دوی په سبب اجر او ثواب درکړي.
ابو ذر رضی الله عنه وایي بیا نو د مکې مکرمې څخه رهي شوم تر څو زما ورور اونیس ته ورغی. هغه راته وویل څه دې وکړل؟ ما وویل زه مسلمان شوم او د هغه سړي تصدیق مې وکړ. اونیس وویل زه هم نه غواړم چې بېله ستا د دینه بل دین اختیار کړم، زه هم مسلمان یم او د رسول صلی الله علیه وسلم تصدیق کوم. بیا زموږ دواړو مور ته ورغلو. هغې ته مو خپل دین او د دین حالات ورته وویل. هغې وویل چې زه هم ستاسې د دین څخه مخالفت نه کوم، زه هم مسلمانه یم. هغه څه منم چې رسول صلی الله علیه وسلم یې وایي. نو موږ له دغه ځایه سره رهي شو څو خپل قوم او د غفار قبیلې ته ورسېدلو او هلته مو په دعوت باندې شروع وکړو. د مخه تر دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم راتګ مدینې شریفې ته وسي، زموږ د قوم ځینې خلک مسلمانان سوي ول او ځینو بیا ویل چې کله رسول صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راسي موږ بیا اسلام راوړو. او کله چې بیا رسول صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته رالی نو هغه پاته خلکو ټولو ایمان راوړي. بیا د اسلم قبیله چې د غفار قبیله ته نږدې وه مدینې منورې ته راله او یا رسول الله موږ هم پر هغه څه باندې ایمان راوړو کوم چې زموږ ورونو د غفار قبیلې پر هغه ایمان راوړی. د اسلم قبیله هم مسلمانان شو او رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله تعالی. څلورم نفر د هغو نفرو څخه طفیل ابن عمرو الدوسي و چې ډېر پوه، هوښیار، شریف، شاعر او معتبره سړی و. د دوس د قبیلې مشر او رئیس و. د ده قبیله ډېره لوی قبیله وه او د یمن په ځینو منطقو کې امره وه. دغه طفیل ابن عمرو د بعثت په 11 کال د حج یا د عمرې دپاره مکې مکرمې ته رالی. د مکې مکرمې قریش د ده تر رارسېدلو دمخه د ده استقبال او ښه راغلي ته ور ووتل. د ده ډېر احترام او اکرام وکړي ځکه د لوی قبیلې مشر او سردار دی. په اول ملاقات کې ورته وویل یا طفیل ته زموږ وطن ته رالې خو پام کوه په موږ کې یو لوی ساحر پیدا سوی دی چې موږ یې سرپاشلي او جلا کړي یو. د ده په خبرو کې سحر پروت دی چې زوی او پلار سره جلا کوي، ورور او ورور سره جلا کوي، ښځه او خاوند سره جلا کوي. موږ پر تا او ستا پر قوم د هغه څه څخه بیریږو چې په موږ کې را پیښ کړي. نو مه د دغه ساحر خبرې اوره او مه غوږ ورته نیسه. هر چا چې د ده خبرې اورېدلې دي د جادو تر تاثیر رالاندې سوی دي. دا د قریشو عادت شو هر څوک چې په مکې مکرمې ته رالی دوی به بیروي، خاصتا که به هغه څوک د عربو د قبیلو د مشرانو څخه و. ځکه قریشو نه غوښتل چې څوک د رسول صلی الله علیه وسلم څخه د اسلام خبرې واوري. نو طفیل ته هم وویل چې ډیر احتیاط وکړي چې د محمد صلی الله علیه وسلم خبرې وانه وړي. طفیل هم ډیر وبېرېد. طفیل وایي دونه یې دا خبرې راته وکړې چې د ځان سره مې دا فیصله وکوله چې د ده څخه به هیڅ شی نه اورم او نه به خبرې ورسره کوم. په سهار کې مسجد الحرام ته تلم چې هلته طواف وکړم نو په غوږو کې مې پنبه کښېښوه. دا د دې دپاره چې د محمد صلی الله علیه وسلم خبرې په خطا راڅخه وانه اورېدل شي. کله چې مسجد حرام ته راووتم ومې لیدل چې رسول صلی الله علیه وسلم د کعبې شریفې سره ولاړ دی او لمونځ کوي او په لمانځه کې په لوړ اواز قرأت وایي. زه طواف کوم او ده ته ګورم خو شی نه اورم ځکه غوږونه مې په پنبهو ډک دي. خو د الله جل جلاله خوښه وه چې د محمد صلی الله علیه وسلم څخه ځینې خبرې واورم. هغه مې ښې خبرې واورې. نو مې د ځانه سره وویل یا طفیل ته هوښیار سړی یې، پوه، فصیح او شاعر یې، د ښه او بد فرق در باندې کېږي، صحیح او غلط سره پېژنې. تر دغه زیات د انسان دپاره چیش پکار او اوس بیریږي چې خبرې نه واورم او بیا د قوم مشر هم یې ستا سره بیره نه ده پکار. غوږ ورته ونیسه، که یې خبرې ښې وې قبول یې کړه او که خبرې عبث او چټي وې پرېږده. نو مې تر هغه وخته انتظار وکړئ چې رسول صلی الله علیه وسلم کور ته رهي شو. زه هم پسې رهي شوم. تر څو چې کور ته ننوتی نو زه هم پسې ورغلم. هلته مې د خپل راتګ سبب ورته بیان کړ. دا مې هم ورته وویل چې خلکو ستا د خبرو د اورېدلو څخه دونه بیرولی وم چې غوږونه مې په پنبه باندې بند کړي ول او بیا مې ستا څخه خبرې واورېدې. خو اوس دغه خبرې چې کوم تېکه یې دا ما ته بیان کړه او ستا د کار تفصیلي بیان راته وکړه. دا ستا د دین ټول معلومات ما ته بیان کړه.
توفیل وایي چې په والله هیڅ کله مې تر دغه شي خبرې نه وي اورېدلې او نه مې تر دغه د عدل کار لیدلی. اسلام مې په زړه کې ځای ونیوی او زه مسلمان شوم. د شهادت کلمې مې وویل. سبحان الله. د دوس د قبیلې رئیس ایمان راوړی. دا څونه لوی کامیابي ده. رسول صلی الله علیه وسلم هم ډیر زیات خوشاله شو. دا خبر په مکه مکرمه کې نشر شو چې توفیل مسلمان شو. قریش وارخطا شول چې د دوس د قبیلې رئیس هغه چې په عربو کې لوی قبیله ده هغه ایمان راوړي او ژر و توفیل ته ورغلل. ولیا توفیل عصبه یا د دین واوښتي. توفیل ولیا بلکې مسلمان شو. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قریش غوښتل چې وی بیري ولموږ دی وژنو. توفیل وویل والله که تاسې ماته ازار راکړئ د دوس قبیله به هیڅ کله تاسې پرې نږدې څوک ما وهلی یا وژلی د دوس قبیله ټوله پر ما ولاړ. بیا نو توفیل و رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی. ولیا رسول هر قسم چې ستا خوښه وي امر مې کوه. که غواړې چې ستا سره پاته سم هم حاضر یم او که غواړې چې خپل قوم ته ولاړ سم خو هغه و اسلام ته دعوت کوم هم ستا خوښه ده. سبحان الله. د اولې لحظې څخه چې ایمان زړه ته ننوتی مطلق اطاعت یې قبول کړ تر هر څه تیر ده. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل یا خپل قوم ته ولاړ سه او قوم دې اسلام ته دعوت کړه. توفیل رضی الله عنه وویل هو زما قوم زما اطاعت کوي زه به ولاړ سم او هغه به اسلام ته دعوت کړي. خو ته الله جل جلاله ته دعا وکړه چې ماته یو علامه راکړي چې قوم مې تصدیق وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم دعا ورته وکړه او دی رهي شو. د شپې په لار کې رهي دي چې یو نور او روښنایي د دوو سترګو د مابین څخه راوځي لار ورته روښانه کوي. دا هغه علامه وه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د دعا په سبب الله جل جلاله ورکړه. دا وویل الهي نه غواړم چې په مخ کې مې داسې شی جوړ شي چې د خلکو د خبرو دپاره لار جوړ کړي. بیا به خلک وایي چې د بوتانو د عبادت څخه مخ واړوئ هغو دغه په وکړه. ځکه دا هم عجبه ده چې یو څوک رهي وي او د مخه څخه روښنایي راوځي د خلکو د خبرو دپاره لار پیدا کېږي. خو د الله جل جلاله په اراده سره دغه روښنایي د د مخه څخه د ده و قمچینې یا وچلاخې ته رانقل شول. هغه قمچینه چې ده به د اوښ د تګ دپاره ښورول د هغې څخه اوس نور او روښنایي راوتلې او دی لار په ویني. کله چې توفیل رضی الله عنه خپل قوم او قبیلې ته ورسېدی او خپل کور ته ننوتی هلته خپل اهل او کورنۍ پر راټول شول. ښځه مور پلار خویندې او ورونه ټول ورته راغلل. مګر توفیل ورته وویل زما مخ او زما خبرې پر تاسې حرامې دي تر څو تاسې د محمد صلی الله علیه وسلم دین ته داخل نه شئ. هغه وویل د محمد صلی الله علیه وسلم دین څنګه او چیش دی. توفیل اسلام او د توحید عقیده ورته بیان کړه. د توفیل هغه نږدې دوستان او اقربا ټول اسلام ته داخل شول مګر قوم یې په ایمان راوړلو کې څه ځنډ وکړ. توفیل په خپل قوم او قبیله کې خلک اسلام ته دعوتوي او دغه دعوت کلونه په بر کې ونیول څو په آخر کې ټول قوم مسلمانان شول. توفیل رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم تر هجرت وروسته ټول قوم د بیعت لپاره مدینې منورې ته راوستی. د توفیل رضی الله عنه د اسلام راوړلو په سبب د دوس ټوله قبیله مسلمانان شول چې په هغو کې ابو هریره رضی الله تعالی عنه هم دی. دا کار په اسلام کې لوړه درجه او عالی مقام لري او ډیر ثوابونه لري چې د یو سړي د کوشش او د دعوت په نتیجه کې پوره قبیله مسلمانېږي. مګر د ده د دعوت پوره کامیابي د رسول صلی الله علیه وسلم تر هجرت وروسته وه. د حدیبیې تر صلح وروسته یې په داسې حال کې مدینې منورې ته هجرت وکړ چې د ده د قوم او د قبیلې څخه 70 یا 80 کوره مسلمانان ورسره ملګري ول. توفیل رضی الله عنه په اسلام کې ډیر ښه امتحان ورکړ. هغه دا چې توفیل رضی الله عنه د یمامې په ورځ د مسیلمة الکذاب په جنګ کې شهید شو. 5 نفر ضماد الازدي دی د یمن د اوز د قبیلې څخه او د کار داو چې پر ځینې عصبي مریضانو او پر لیونانو به دم او چوکوي. یو وخت مکې مکرمې ته د حج یا د عمرې د ادا کولو لپاره ولاړی. هلته د مکې مکرمې د بیباکانو او د نااهلانو څخه واورېده چې ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم لیونی دی. نو دا ضماد د ځان سره وویل که زه دغه سړي ته ورسم او دم پر وکړم ښایي چې الله جل جلاله زما د دم په واسطه دی جوړ کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ورته وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم زه پر دغسې مرضو ولاو باندې دم کوم
ایا غواړئ چې تم در باندې وکړم؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ضماد الأزدي وويل دغ جملة يوار بيارات تكرار رسول صلى الله عليه وسلم دغ جملة دري وار نور تكرار ضماد وویل د کاهنانو خبرې مې اورېدلې دي، د ساحرانو خبرې مې اورېدلې دي، د شاعرانو خبرې مې اورېدلې دي، خو د ستا پر قسم خبرې مې نه دي اورېدلې. د بحر تر قاموس لوړې دي. لاس دې راکړه چې په اسلام بیعت تر سره وکړم. بیا بیعت وکړي او مسلمان شو. دغه قسم رسول صلی الله علیه وسلم په دغه موده کې پر ډیرو افرادو او اشخاصو په انفرادي ډول سره اسلام عرض کړی دی. لکه څنګه چې د قبیلو جواب به منفي و، دغه رنګه د افرادو جوابونه هم منفي و. خو ځینو جوابونه به ډیر شدید او زړه دردونکي ول چې د هغو بیانولو ته او ذکر کولو ته ضرورت نه ویلم. فقط دغه یوه قصه د مثال او د نمونې پر قسم درته بیانوم. یو نفر چې د عربو د پهلوانانو څخه او نوم یې رکانه و، دا لوی او مشهوره غیږباز و، چا نه و غوزار کړی. دغه رکانه رسول صلی الله علیه وسلم ته راغی، ولیا محمد صلی الله علیه وسلم ته وایه چې زه نبی یم، که دې زه غوزار کړم نو ته صادق یې. سبحان الله. د نبوت او د غیربازۍ سرڅه خو دا د دغه خلکو جهالت و. رکانه لوی پهلوان دی، چا نه دی غوزار کړی، اوس وایي که دې زه غوزار کړم نو ته صادق یې. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل ښه دی او ور ولاړ شو. په لږ وخت کې رکانه غوزار کړي. رکانه په تعجب کې شو چې د اول وار دپاره غوزاریږي، تر اوسه چا نه دی غوزار کړی. ولې وار بیا راسي، خو بیا ورلی بیا رکانه غوزار کړي. ولې وار بیا راسي، بیا رسول صلی الله علیه وسلم وار دریم وار بیا غوزار کړي. ول والله دا عجب خبره ده چې ته ما غوزارې او زه تر اوسه چا نه غوزار کړی، مګر تر هغو ایمان نه در باندې راوړم چې دغه ونه یا دا درخت خبرې ونه کړي. رسول صلی الله علیه وسلم د درخت څخه پوښتنه وکړه، ول زه څوک یم؟ هغه درخت په حضور اواز سره وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله. د رکانه په حضور باندې هغه ونی او هغه درخت خبرې وکړي. رکانه وویل والله ته ساحر او جادوګر یې. دا د دغه ونه پر حال کفارو ته یوازې دا نه چې قرآن مجید معجزه وه، بلکې معجزات داسې معجزې چې په سترګو لیدل کېدلې، خو بیا هم ایمان نه راوړي. خو دغه رکانه رضی الله عنه په وروسته کې بیا مسلمان شوی دی. اوس به د شق القمر معجزه درته بیان شي. د کفارو سره د مسلمانانو ژوند ډیر تریخ و او کفارو به د رسول صلی الله علیه وسلم څخه معجزې غوښتې. همیشه به ورته ویل چې تا خو موږ ته هیڅ شی نه دی راښکاره کړی، لږ تر لږه موږ ته یو معجزه راښکاره کړه چې د هغې په واسطه موږ ستا پر رسالت باندې اقرار وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل که ستاسې په حضور د الله په اراده او زما په اشاره سپوږمۍ دوه ځایه سوه، تاسې د الله پر وحدانیت او زما پر رسالت باندې ایمان راوړئ. کفار وویل هو. نو یې د میاشتې په 15مه شپه چې سپوږمۍ ښه پوره او کامله وي د دغې معجزې وعده سره وکړه. د 15 په شپه رسول صلی الله علیه وسلم په مینا کې تشریف درلودی او قریش هم د معجزې د لیدلو لپاره هلته سره راټول شوي ول. رسول صلی الله علیه وسلم سپوږمۍ ته اشاره وکوله چې دوه ځایه سي. سپوږمۍ هم د رسول صلی الله علیه وسلم په اشاره سره دوه ځایه سوه چې په عربي کې شق القمر ورته وایي. سپوږمۍ دوې ټوټې سوه، یوه حصه یې د غره یوه طرف ته ولاړه او بله حصه یې د غره بل طرف ته. د سپوږمۍ د دوه حصو په مابین کې غر رالی. کفار ورته ګوري دا معجزه یې ولیدله، بیا هم ایمان نه راوړي او ته ساحر یې. منکر کفار تر دغه زیات څه شي غواړي، خو بیا هم حق د سحر وایي. د سورة القمر په اولو آیاتو کې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت را نږدې سو او سپوږمۍ دوه ځایه سوه. وان يروا آیة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. که دغه کفار د الهي قدرت یو دلیل او علامه وویني مخ ځینې واړوي او وایي دا پخوانی قوي سحر دی. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل
امر مستقر او دوی حق درواغ بولي او د خپل خواهشاتو متابعت کوي او هر کار پر خپل وخت کېدونکی دی یعنی د دوی عذاب هم پر خپل وخت ورته راتلونکی دی د دوی هلاک چې الله په خپل علم کې ورته ټاکلی دی مخ او شاته نه کېږي په خپل وخت ورته راځي دغه شق القمر یو لوی حادثه او نادره معجزه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل رسالت ورته ثابت کړي مګر کفار بیا هم ایمان نه راوړي د تاریخ ډیر علما لکه ابن کثیر او داسې نور وایي چې عربو به په دغه واقعه سره تاریخ شوی موږ د مخ هم درته ویلي وو چې عربو جنتري نه درلودله کله چې به یو لوی واقعه پیښه شوه هغه سره به تاریخ شوی چې تر پلانکي واقعې دونه کاله د مخه یا دونه کاله وروسته پلاني کار وشو د دغه لوی واقعو څخه کوم چې عربو تاریخ په شوی د فجار جنګونه ول او د پیل کال او دغه د شق القمر معجزه و اوس به دا بیان درته وشي چې د یثرب او د مدینې شریف څخه اول واري کوم کسانو ایمان راوړی چې دا هغه د ایمان اول تخم دی او اول ګلان دي چې په مدینه شریفه کې وړیږي